د یک تلویزیون سره د امرالله صالح د مرکې مهم ټکي را سره دلته کتلی شئ. امرالله صالح د هیواد په اوسنیو حالاتو بحث کړی او صالح تازه څه ویلي، ټول جزئیات را سره دلته په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو په خیر. امرالله صالح کورونا کې د لوږې مخنیوی د حکومت لومړیتوب دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دا مهال د حکومت لومړیتوب د کورونا وایرس کړکېچ کې د خوراکي توکو له ګرانۍ او کمښت د رامنځته شوې لوږې مخنیوی دی. ښاغلی صالح کابل کې یو تلویزیون سره خبرو کې وویل کابل کې هغوی 1,25,000 کورنیو ته د خوړو رسولو پروګرام لري چې د کرونا وایرس د ګرځبندیز له امله به یې ورځنی عاید له لاسه ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه له والیانو هم غوښتل شوي چې اړمنې کورنۍ ور وپېژني. د ښاغلي صالح په خبره اول ځل د افغانستان ټولو والیانو ته واک ورکړل شوی چې د ولایتي بودیجې د لګښت څرنګوالی خپله وټاکي. ټولو والیانو د کابینې غونډو کې د ګډون امکان ترلاسه کړی. حکومت هڅه کړې چې سرحدي لارې بندې نشي. د افغانستان د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې وایي د هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر 404 ته رسېدلی او 15 کسان هم له دې وایرس مړه شوي. اندېښنې شته چې ممکن افغانستان کې د کورونا د ازمایښت د محدودیت له امله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغه په سلونو ډېر شي چې تر اوسه پیژندل شوي دي. دمګړۍ پلازمینه کابل کې د سخت محدودیت لګول شوی. هرات کې چې افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو مرکز دی هم محدودیت لګول شوی. پر کابل او هرات سربیره دا ناروغي تر اوسه په سمنګان، نیمروز، لوګر، بلخ، زابل، غزني، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیکا، بغلان، کندوز، غور، پکتیا، تخار او فاریاب پیژندل شوي دي. ښاغلی صالح خبرداری ورکړی چې افغانستان کې به له کورونا مړینه ډیره شي او که حکومت اوسنۍ هڅې جاري هم وساتي بیا هم د 3 کسانو له مړینې وړاندوینه شوې. نوموړي دا هم وویل د میکروب ضد محصولاتو د لرلو لپاره 4 کورنیو شرکتونو ته دنده سپارل شوې چې له افغان انګورو دا توکي تولید کړي. د امریکا مرستې ښاغلی صالح د ټویټونو او بیانولو له لارې د امریکا بهرنیو چارو وزارت نیوکې داسې هڅې وبللې چې له مخې امریکا غواړي دوی د اساسي قانون خلاف کار ته مجبور کړي. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی کابل ته وروستي سفر کې اخلاقي سپارښتنې درلودې او موږ یې هم هرکلی وکړ. صالح دا هم وویل چې امریکا $1 میلیارډ کم کړي نه دي بلکې د کمولو ګواښ یې کړی. د هغه په خبرو کې نړیوالې مرستې پرې شي نو هلمند سیند نه وچیږي او نه به هم پنجشیر او نه هم د هندوکش ملا ماتیږي. وروستیو ورځو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي د ټول اړخیز حکومت جوړولو کې افغان سیاسي مشرانو د پاتې راتلو له امله واشنګټن له کابل سره $1 میلیارډ مرسته کموي. دوی دا ګواښ هم کړی چې افغانستان سره به نور مرسته هم کمه کړي. ښاغلي صالح د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي اختلاف د هواري لپاره د منځګړو د ناکامۍ په هکله وویل. ښاغلی عبدالله حکومت کې په 15 کلن ګډون سره څه وکړل. هغه زیاته کړه چې اساسي قانون د ګډون د ټیټې کچې په هکله خاموش دی او موږ د ټاکنو پر اصل معامله نه کوو. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.